کابل د افغانستان د چټک پرمختګ، عصري ژوند او مدنیت یوه روښانه بیلګه. کابل د افغانستان د پلازمېنې ترڅنګ د سوداګریزو چارو په برخه کې تر ټولو مصروف ولایت دی. د تاریخي او کلتوري لحاظه ډیر بډای او ګڼ تاریخي ځایونه لري. دلته یې یو شمیر مشهورو ځایونو ته کتنه کوو. دارالامان ماڼۍ د 20مې پېړۍ په پیل کې جوړه شوه. دا ودانۍ د افغانستان د خپلواکۍ د تاریخ سمبول هم ګڼل کیږي. کورنیو جګړو دغه ودانۍ ډیره زیانمنه کړې، خو اوس یې بڼه د پخوا په څیر ښکلې شوې. د کابل باغ بالا یو ښکلی او تاریخي بڼ دی چې د کابل په ښار کې موقعیت لري. دغه بڼ د تیمورشاه دراني په وخت کې جوړ شوی و او د شاهانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو لپاره د آرام او تفریح ځای و. بابر بڼ د کابل په تاریخي او سیاحتي ځایونو کې یو ځانګړی حیثیت لري. دا بڼ د مغول امپراتور بابرشاه لخوا جوړ شوی او په همدې بڼ کې ښخ شوی دی. بابر بڼ د ښکلا او طبیعت د هنري جوړښت له امله ډیر مشهور دی. چهل ستون ماڼۍ د کابل په لویدیځ چهل ستون سیمه کې موقعیت لري چې تر 200 کلونو زیاته تاریخي مخینه لري. دا ځایونه نه یوازې د کابل تاریخ څرګندوي، بلکې د افغانستان د تاریخ او کلتور یوه مهمه برخه جوړوي. بالاحصار د کابل یو له تر ټولو زړو او مشهورو تاریخي کلاوو څخه ده. دا کلا په بیلابیلو دورو کې د کابل د نظامي او دفاعي مرکز په توګه کارېدلې ده. د دې کلا پخوانی تاریخ څو پیړیو ته رسیږي او څو وارې د بیلابیلو حکمرانانو لخوا رغول شوې ده. د پغمان ماڼۍ چې د افغانستان په پلازمېنه کابل کې موقعیت لري، یوه تاریخي او د ښکلې معمارۍ لرونکې ماڼۍ ده. دا ماڼۍ د پغمان په ولسوالۍ کې پرته ده او د 20مې پېړۍ په پیل کې جوړه شوې ده. د یادو تاریخي او سیاحتي ځایونو ترڅنګ افغانستان سلګونه داسې نور ځایونه هم لري